وی په الله توکل کوه. پښتانه وی په خدای توکل کوه. دا توکل لفظ زمونږ د پښتنو د توکل نشته دی. په خدای پاک توکل سمانا په الله اعتماد کوه، په رب العالمین باور کوه او الله ذوالجلال تخپل کار سپاره. توکیل عربی لفظ د اصل کې تفویض ته وایي، یو شی چاته سپارل. نو چې چاته یو شی سپارې ته په هغه اعتماد کې، په هغه باور کې، په هغه یقین کې. لکه دنیا کې دی چې څوک تاله په عدالت کې د مقدمې پیروي کوي، هغه ته خلک وکیل صاحب وایي. دته ولې وکیل وایي؟ ځکه تا خپل کار هغه ته وسپاره چې زه خو نه پوهېږم او ته پوهېږې زما دا مدعا ده، دا به جج سره ثابتې. نو کار دې مو ورته وسپاره، اعتماد دې م پې وکړه، ځکه ورته وکیل وایي. نو عموما زمونږ خلک د دې یو غلط مقصد اخلي. هغې وی په خدای توکل کوه، زهر پراتی وي دا خوره مړه وي، په خدای توکل کوه. ډاکټر ورته وایي دا شی به نه خوري، د دې نه ستا پرهیز دی. چې تا دا سړی میلمه که ته ورته وایې دا وخوره، وایي نه ما ته ډاکټر ویلي دي چې زما پرهیز دا به نه خورې. دې ورته وایي نه مړه بس په خدای توکل کوه خوره. په دې م پوهېږم وروڼو، داسې به نه کې انسان له خدای عقل ورکړی دی، انسان له خدای سترګې ورکړي دي، انسان له خدای پاک دماغ ورکړي دي. دی به خپل اسباب خامخا استعمالوي، دا به نه وایي چې د سبب نه استعمالو. زه به یو مثال درکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو صحابي راغی، جومات ته د لمانځه وخت و. چې څنګه راغی نو اسپی د جومات د دروازې مخکې پرېښوده، وایي زه په الله مې وسپارله، په الله توکل او باور. چې مونځ یې څنګه وکړه او د لمانځه نه فارغ شو، نو اسپی نه وه. نو حضور پاک لیا اوښه ده یا اسپه خیر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي راغی، اوښه وخه. نو رسول الله مبارک ته د الله رسول زه خو په اوښه رالم، د لمانځه وخت و، ومې نه تړله او دقه ځای مې په الله وسپارله او الله ته مې ووایي چې تی وکیل شه، خدای تا ته مې وسپارله. او چې رالم هغه اوښه خو نشته چې درتلې. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی تا به تړلې وه نو بیا به په خدای سپارلې وه. نو دې کې څومره لوی سبق دی چې تا له خدای سترګې درکړې، تا له الله دماغ درکړل، تا له خدای لاس درکړل. د دې څه مقصد شو؟ اسباب ستا په لاس کې دي، ته به خپل سبب استعمال کړي. اوښه به وتړې، د هغې نه پس هم امکان لري چې غلې بوځې، د هغې نه پس هم امکان لري چې دا پړې وشلې وتښتي، د هغې نه پس هم امکان لري چې بل څوک یې خلاصه کړي چې دا دلته څه کوي ورګه خوا کومې او دا هلاکه شي. د هغې نه پس امکان لري چې بیماري پرې راشي او دا مړه شي. نو ته خپل کار وکړه، د الله کار الله ته پرېږده، خپل کار خدای ته مه پرېږده. که یو سړی وایي چې د ما دا ځمکه ده او دا مې په خدای وسپارله، راله به غنم کوي، نو خپل کار خدای ته مه سپاره. الله تعالی دا کار درکړی چې ځمکه باڼې، بیا به هغې کې تخم کرې، سره به ورته اچې، بیا به هغې ته باقاعده وبخور کې، که د ګوډ ضرورت یې نو ګوډ به وله کې. دا ستا کار دی. اوس هغې کې غنم ټوکول دا د الله کار دی. په هغه وږي کې زیات غنم پیدا کول د الله کار دی. د ګلی او د افت او دقه رنګې د زول او د طوفان نه بچ کول دا د الله کار دی. نو ته خپل کار کوه، الله ته خپل کار پرېږده. نو اوښه تړې نه په خدای مې وسپارله. ته به خپل اسباب استعمال کې، خو دا په دې اسبابو به بروسه نه کې، دا به د سوچ او دا به د فکر او دا به نظریه چې په دې اسبابو کې به طاقت الله چي. د دې اسبابو داسې مثال دی د مانو، لکه یو سړي د اوبو نلکر راوستلی ده ډیګۍ نه، یا د ګیس د سوی ګیس پیپ یې راوستی دی خپل کور ته. دقه به سبب دی. دا سبب د دې اوبو د دې پیپ
او د دې ګیس د دې پیپ یا د بجلی تار یې راوستی دی دا سبب نو دا لارې ستا په لاس کې دي تا لارې جوړې کړې اوس ګیس ستا لاس کې نه دی که هلته نه ګیس وي خرابه شي او که ګیس دي نه به راځي که شاته نه بجلی وي په دې تار کې به راشي که بجلی نه نشي راتلی که شاته اوبه په ډیګی کې وي خو په دې پیپ کې به راشي که اوبه دي نه به راځي نو زما او ستا کار دقه پیپ لګول دي لاره جوړول دي دا پیپ لګول دي د بجلی دپاره لار جوړول دي تار خورول د اوبو دپاره لار جوړول دي پیپ اچول د ګیس دپاره لار جوړول دي چې ته پیپ ورته ولګې او کنیکشن ورکې باقي که هلته بجلی او ګیس اوبې راځي به کنې نه به دقه رنګې زمونږ ستاسو کار لارې جوړول دي ډاکټر له به لاړ شم علاج به ته وکړم ډاکټر صاحب ماله دارو راکړه او ماله علاج وکړه بس دقه زما یو لار جوړه کړه د خپل بیماری د لر کولو اوس په دې لاره باندې د شفا راوستل زما کار نه دی د رب العالمین نتیجه خدای ته سپاره سبب ته استعمالوه نتیجه الله ته سپاره بس د الله خوښه ده که نتیجه پې مرتب کوي او کار دله کوي ښه پخه او که نه کوي نو د خدای خوا ته بیا به دله نه کوي صرف دقه لارې به جوړو ما د بجلی تار خور که بجلی زه نشم راوستی که شاته نه د توربیرې نه بجلی راله خو ما ته به راورسېږو که د توربیرې نه بجلی نه ما ته نشي رارسېدی ما ځان ته پیپ ولګه اوس که ګیس و خو ما له به راشي او که ګیس نو ګیس هغه دی نه د ګیس څه ورته وایي لکه لوډ شیډینګ دی بس خبره خلاصه ده زه به خپل اسباب استعمالوم خو دا اسبابو پسې چې کم کار کېږي هغه د چا لاس کې دی د الله او الله ګورې که ته وایې چې داسې جوړ خدای کولی نشي نه کولی شي حضرت مریم لا ماشومه پوټینۍ ده او زکریا علیه السلام ته وسپارلې شوه ځکه د مریم مور د زکریا علیه السلام بیبي وه قرآن شریف کې الله فرمایي وکفلها زکریا نو زکریا علیه السلام به جومات کې ورته کوټې کوډګۍ جوړه کړله ځکه د امام لور وه د ټولو د استاد لور وه نو دا به په دې جومات کې لویږي قرآن شریف کې الله وایي زه رضانه نه ویم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه چې کله به هم زکریا علیه السلام کوډګۍ ته وردن شو جرندې چابیانې د زکریا علیه السلام سره دي زنځیر به دا چولو نو چې جرنده به یې کوله وکړه وردن نه به شو وجد عندها رزقا مریم سره به روزي پرته وه او داسې روزي چې د اوړي میوه مفسرینو لیکلي په جمع کې او د جمع میوه په اوړي کې زکریا علیه السلام به د تپوس وکړو یا مریم انا لکې هذا مریم دا میوه د کومې ده دا خو ما جرنده در پسې والې ده چابي خو ما سره ده دا میوه خو په دې سیزن کې شته دی نه دا خو د اوړي میوه ده او په اوړي کې خو دا د جمع میوه ده دا دلته څه کوي دا د کوم ځای نه ده بیبي مریم ورته څه وایي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې چا له وغواړي نو بې حسابه رب العالمین روزي ورکوي نو خدای بې سبب هم چې چا له ورکوي ورکولی شي دا نه چې خدای اسبابو ته محتاج دی مونږ محتاج یو اسبابو ته الله نه دی مونږ چې کوټه جوړو ګلکار نقشې والا سیمټ سریه دا به راوړو مزدور لیبر دی به کوټه جوړی او الله چې اسمان جوړو یو کن نو اسمان جوړ شو نه نقشې والا تاجر شته نه انجینیر تاجر شته نه ارکیټیکټ ته او نه اوسپنې ته او نه سریې ته او نه سیمټو ته او نه باجرې ته او نه ګلکار ته او نه مزدور شته ځمکه جوړوله کن الله قرآن شریف کې فرمایي ځمکه مې جوړه کړه غرونه پې د پاسه میخونه ووال بې د لیبر نه بې د انجینیر نه او بې د یو انسان د مدد نه الله د چا مدد ته محتاج نه دی نو خدای بې اسباب هم کولی شي الله اسبابو ته محتاج نه دی زه چې یو کار کوم زه به د هغې دپاره سبب استعمالوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی نو نیک سړی جومات کې به ناست و د الله عبادت به یې کو نو یو ځل او دیاړي مزدورۍ له به نت نو یو ځل کور ته راغی نو ښځې ته وایي اوږې د خوراک څه شته نو ښځه ډېره سخته غوسه شوې وه چې ته جومات ته لاړ شې او بیا راشې نه اوړه راوړې نه د کټوۍ سامان راوړې نو زه د کوم ځای نه درله راوړم زه خو مزدوري نه شم کولی چې دی راغی ښځې ته وایي څه شته وایي څه نشته تا څه راوړي دي څه پاخه د خدای بنده ورشه چېته مزدوري دیاړې وکړو لږ راوړه مونږ موږ یو
بچی دی موگی دی تبا مخوری دی راغی جماعت تا بیان او خط جماعت کے اللہ تاو دیدا یا اللہ نا مزدوری رازی و نا دیاری رازی راکے بے رازی کہ نا راکے زد ملشم زما خد دی ملشی زما بچی دی ملشی خوبستان اغوان نو ساده دا خدای پاک دا کار کولی شي خدا سے خو نه کوي کن دا سے کله کله خدای خی کې دا کار کولی شم خو دنیا خدا اسباب وزای دی الله به وایي چې تعالی الله مسله در کاټوله دنیا لګیا او ټاټکې چلاو نو تا کې سان ضرورت او چې ته ټاټکې نه چل یعنی عوام انسان یادو عام انسان چې دا سے نه کوي چې اسباب نه استعمالي نو الله به دا تاسو کی ولې دا سے کوي باہر کې دیکھو سوچا دی پاک دی لکه سوچ پروت ته دیو سراغ جمعات تا دو رکعت نفل وکړه الله سوچت کړه یا الله نه دیاړي کولې شو نه مزدوري کولې شو کدی راکړه خورمه کدی را نکړه بس زده مرشم بچی دې مړشي نو کور تلار نو بیبي ته وی سشتا او تا سره وړي دي چې سشتا لار شي بارود 2 منټه پس راځي سشتا بیا ودې بیا راځي سشتا راغی جمعه ته خدای نو بس نه صبرېږي خدای را پیغور را بیل راک کراکه خوره که کنی دا خد دې مړ شو زه دې مړ شم بیا 2 رکعات نفل وکړل خدای ته وجړل بیا کور تلا خدای سشتا ای دا خدای نیک بخت سری تا سره وړي سدی کارلی دی او سدی راوړل بس راشه او سشتا بیا لار جمعات تا بیا رب العالمین ته پجړا شو چې خدای بس نه کیږي راکه به چراغ بیا خدای ته ویا خدای سشتا وی سړی راشه ناشنا لوبه شروع شوه یسلو بنا په خوا به د کورونو کې میچنه من کله خپل کور کې دنه میچن و د ټولو خلکو کړه د میچن دو پلو ابه تاول پاغي به دل کول تاسو څنګه راځي صاحب کورونو کې سپېشمنی غرار باو هر کور کې به غرارو او دا خزه به لګیاوي او غنم به میچن کول دا جلند او دا ماشینان جلند دل تشتال ته جلند نشتا او ماشینان په هغه زمانه کې وونه نو اوس دا سړی چې کور ته څنګه را دن نشو نو خدای ته وی خدای سشتوي راشه سړی بل لوبه شروع وی سلو بشورو وی راشه میچن ته ګوره میچن په خپل تاویږي او اوړه راغورځي نه سړی شته چې هغه تاوي په خپل تاویږي نه غنم شته چې څوک یې پکې ورچي او لګیم او د کور لوخې مې د اوړو ډک له لوړه راغورځيږي او زه ډکوم اوړه راغورځيږي او زه ډکوم باندې خو پېښو چې دا بل څه نه دی دا زما د 2 رکعاتو برکت دی او دا الله خی ماته چې بندا زه ګوره اسبابو ته محتاج نیم ته محتاج او زه محتاج نیم چې زه وغواړم بې سبب هم کولی شي په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي لو توکلتم علی الله حق التوکل وی که پا اللہ مو اغس اعتمادو که چه دا اللہ دا شان سر مناسب اعتمادی اتا سو نچه کولی که اغس اعتمادمو که دا سی رزق با خدای در کی لکه دی مارغان لچه خدای ورکی سار اوگی اوزی نی پتیشتا نی پولشتا نی دکانشتا نی کارخانشتا او مڑی ما خام رازی بیا سار اوزی مڑی ما خام رازی وی دا سی روزی بدر کم و بندگانو تاسو که اغسی پا خدای توکل شتا دینا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبو اللہ وی فما بروسو که زد اللہ کافی فما او که بروسو زد کافی بہر کیف دیو تکیناست خوشحال دی چه دک خیری کار شروع دی انسان دی اڑکی او تلو سراله چه دا میچن تاویگی او دا اوڑو غرزی نو دا اوڑو خود غنمو نا جوڑیگی دا غلینا گورو چه دا غله دا کم طرف ندی میچن ترا روانا خو چه دی سنگ ورغی او دا میچل پل کتاو گوتی والا یاوڑی دا میچن دی پل بس میچن پا غزه ادری دا پا غزه ادری دا بلکہ او روایت کی رازی چه دی خوڑا را غرزی گیا خوا تنور ڈوڑای غرزی تنور خود بخود بلیگی ڈوڑای غرزی دی دا غسلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تے علم وی اللہ دا چل میں ولیدہ اغوات فرمائی وی اے بندہ ستا پا اللہ دا اعتماد دمر اللہ خوشحال شو طاقت پیدا شو کہ تا دا میچنے دے پل لگوتے نوے وڑے وی قیامت پوری بدا چلے دا اڑا با غرزول تنور بڑوڑے را غرزول وی خدایا روزی با مرا کے اب دا خلق بے را کے
لاس بام نوړم سم د نر بچې لاس بام نوړم خوله کې به راکې صرف شخوان به پې ځوام زم دا شخوان بریم پکې نو والی دا به دې پکې نه وي دا شخوان پکې دا یو ټکې دې پکې پاتې کړی نو د خدای څه کار دی چې داسې کوي نو لاړ صاحبه چې دلته کې اوس برابانې خلک خفه شي وی به چې وږي روټۍ وخوره په زور مور بیا خامخا سړی مجبوروي د مور رحم زیاتي پلار بندره مجبوروي نو لاړ د سیند په غاړه یو ځای ګل کې ځان له جونګړه جوړه او پرېوت خدای ته چې خدایه تر څو دې دې خولې له راله نی را دننه کړې که نه چې شخون هم پې ونه وه په لاس خو پرېږده که مخکې پرتی ګوتې به نه وړم نو ورځ پې تېرېده ناره تېرېده و سړي سترګې ور پرېوت دې علاقه کې غلو چېته غلا کړې نو په هغوی زول باران شو نو هغوی لاړل چې دا غلا اوس تقسیمول غواړي نو دې چې ویې کتل چې په دې ځنګل کې خو هلکه جونګړ دی راځئ دې جونګړې ته ننوځو شپه ده شپه به هم پکې تېره کړو باران نه به بچو دا مال به هم پکې تقسیم کړو چې جونګړې ته سینګ ور ننوتلو شونټۍ بله کړه اوی هلکه دا اشنا پکې اوس پروت دی هلکه دا څه کوي د ده سترګې ور پروتې دي او غالې پروت دی هلکه دا سړی خو داسې ده لکه چې بس لږو تندو والی دی مري رانه او که دا مړ شو که ناسم انسان دی بچ کولی پکار او که مړ شو که سبا مونږ چتم گیر شو په غلا کې وایي به چې هغه سړی هم تاسو وجلی دی را پاسولی روټۍ خوره کېنولی دی کوم دی روټۍ خوراک یې کېښود خوره که نه نه خوري اخره کې یو کس وایي چې هلکه داسې کار دی سړي یخني شوې ده باران دی دی لږ ګرمول غواړي اور یې بند کړی دی ورته ګرم کړی دی بیا وله خوراک خوره که نه اوس هغه خوړه کې سوچ کړی چې خدای خولې ته اړه بیا د ما په خیال ګرېدلي خو بس ضد را ټینګ کړی دی خدای خولې ته دې نه راوړي شخوند به پې نه وایي خوره که نه نه خوري یاره وایي داسې کار دی دا خوراک کلک دی د دې غریب ځکه ګوتې نه وړي نرم ملوا او نرم خوراک یې ورته برابر کړی خوره دې بیا نه خوري یو غل اب نورو ته ویله که جامې کیلي شوي دي او چې دا جامې وله په زور وروازي کړو که نه او دې خوله کې وله یو نوړی ور دننه کړو یو ځل یې جامې وګرځېدې بیا به خوري دا خوله وله په زور وازول غواړي پخوا به دا څاروي ناجوړه شو نو خلکو وله خوله په زور وازه کړه نو خوراک به یې ورکړه چې هغه به لږه بیا خوله خوځوله بیا به خپله شروع شو اوس دی وله اوس الوا نوړی تیاره کړه او چاړې راواغېسته چې دا خوله کې وله منډو په زور وله خوله وازم چې دا نوړی وله په دا خوله کې ور دننه چې چاړې راواغېسته او غاښونه کولاوي دله خندا ورله دو خندل بس غلو سردار وي تا خدای داسې که مونږ د کله ګرمو کله د یخو او کله د کلک خوراک کله نرم خوراک تا مونږ پورې خندا شروع کړی مونږ پورې خاندې تا خدای چټکورې که پرېږدم دې چې ته سرمن دی وباسم د ولې خاندې څه چل دی خوراک نه خورې هغه ورته خپله قصه کړې وایي ما الله سره دا یو سوچ وکړو چې خدایه تر څو دې د خولې له نه راکړی شخوند به هم پې نه وه زه ګورم چې ته یې راکې که نه راکې نو رب العالمین ما له خولې له شی را برابروم که ما له خندا نه وې راغلی نو تاسو دا نوړی د ما په دا خوله کې را دننه کول او ما له خندا راغله زمانونو دا زمونږ ایمان او یقین دی چې خدای سبب ته محتاجه نه دی الله بې د سبب نه یو کار کې وغواړي نه کولی شي کم کار چې د سبب نه پس د اسبابو په ذریعه حاصلېږي کسب ورته وایي او چې کم بغیر د سبب نه موجودېږي خلق ورته وایي الله خالق دی الله خلق کوي زه خالق نیم زه خلق نشم کولی زه به کسب کوم ما ته به کاسب وی زما کار ته به کسب وی زه اسبابو ته محتاج یم رب العالمین اسبابو ته محتاجه نه دی اسباب به استعمالوم او دا مې یو دوه مثاله صرف دې له درکړل چې خدای پاک سبب ته محتاجه نه دی بې سبب هم خدای یو کار چې وغواړي نو کولی شي او کوي لیکن داسې خدای نه کوي داسې نه کوي مونږ ګوري دنیا دارالاسباب دی چې ته سبب استعمالې او که سبب نه استعمالې ډېر خلک یې حج پې فرض دی او حج له نه دی هلکه حج له ولې نه دی بس وي چې خدای کله وغواړي نو ځم خدای پاک نو تا خو خدای د ګوتې نه نیسي چې راځه راپسې چې حج له دې ورسو
نه د خدای پاک فرشتو ته وایي چې اوچتې کې او بیت الله سره وغورځوئ، او نه د خدای جس ته په پوړو خېږي چې راځه د ګوتې نه نیسم عیاذن بالله او د جس ته وخېږي او زه هلته لاړ شه. د خدای بنده تا له خدای سترګې اسباب او مال درکړل، دا خدای غوښتلی نه ته خو خدای قرآن شریف کې 1400 کاله مخکې غوښتې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چې حج په مسلمان مالدار باندې فرض دی چې بیت الله ته د تلو د راتلو طاقت لري. نو ته څنګه وایې چې خدای غواړي؟ سترګې درکړې، مال یې درکړه، دولت یې درکړه، روغ صحت یې درکړه، او ته وایې چې خدای غواړي. او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان له ما مال ورکړه او د حج ونه کړه نو د خوښه ده که یهودي مري او که د عیسایي مري. نو پیغمبر مبارک درته وایي نیکبخته حج وکړه، الله درته وایي حج وکړه، او که دې ونه کړه غاړه دې بنده ده، الله به درنه تپوس کوي قیامت پر ورځ. او یاره چې خدای وغواړي، یاره بس خدای چې وغواړي زه به لاړ شم. نو بیا دا غنم ولې کرې؟ خو ډډه ووایه چې خدای وغواړي راله به وکړي، او چې خدای ونه غواړي نه به یې کوي. بیا را دوکان ته ولې دي دوکانداري ولې کوې؟ بیا وایي چې خدای وغواړي نو را به کړي، او را نه کړه ونه غواړي نو هغې له خو حرام هم خوري، هغې له خو پردی ډاکم غورځي، هغې له خو ځمکه هم کري، هغې له خو تجارت هم کوي. نو چې کوم د خېټې مسله ده نه خدای ته نه سپاره. هلته دا نه وی چې که خدای وغوښته را به کړي او که خدای ونه غوښته را به نه کړي. نه هلته لګیا خپل اسباب استعمالی، هلته زمیندارم کې، کارخانه هم جوړی، دکان هم کې، تجارت هم کې، ډاټکې هم چلی، او ګلکاري او ترکاڼي او لواري هم کې. او حج له نه کې، حج له ته داخله وکړه، که منظوري دې راغله لاړ به شکرانه له مونږ به ووایه لکه الله وایي چې د سخت کلمه ده. او اوس خو د منظورۍ خبره هم خلاصه شوه، اوس خو پرایویټ حج سکیمونه راووته، اوس خو چې پرایویټ پیسې در سره او منظوري د حج رانه له سرکاري نه پرایویټ به داخله وکړي. اوس هم د الله خوښه ده ډېر خلک دې داخله وکړي او ساتې وخېږي لاړ نه شي، ډېر خلک دې ناجوړه شي، بیمار شي او د جز نه راکوشي، ډېر خلک دې ایرپورټ کې ناجوړه شي او پاتې شي. نو ته داخله وکړه، خپل سبب استعمال که، باقي رسول د چا په لاس کې دي؟ د رب العالمین په لاس کې. نو اسباب به استعماله، دم به استعماله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دمونه نه دي استعمال کړي. خپل بچی او حضرت حسن او حسین دین وسیدي د لور بچی وی راشه بچی چې دم هم کړ، دم یې پې واچو. وعیذکما بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. چوف فکر ای بچے پدی به ابراهیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمول، دا دی حضور پاک په خپل دم چولې. یو دل جبریل علیہ السلام راغی او رسول الله مبارک تا وی دا الله رسوله بیماری وی او وی الا ارقیق دم در باندې وا نه چوم. رسول الله مبارک وتو فرمایل بلا ولنا واچو وی بسم الله ارقیق من کل داء یوزیک الله یشفیک. دا الله په نوم دې دمو، دا الله په نوم دې دمو، د هر مرض نه دمو، خو شفا به څوک درکوي؟ الله به درکوي. ګوره سبب زما لاس کې دی، باقي جوړول دا زما لاس کې نه، د الله په لاس کې دی. نتیجه مرتب. او کله خدای داسې هم کولی شي چې په معمولي په لږو اسبابو کې هم خدای پاک ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت اچوي. د هغې هم یو څو مثاله درله درکړم. لکه د بدر غزا چې ده، یو خوا 313 314 مسلمانان دي 313، او بل خوا کافران چې دي هغه څومره دي؟ هغه زر دي، زر. مسلمانان 313 او کافران 1000، درې چنده زیات دي. یوه شوه. دویمه واوره، کافرانو ټولو سره وسلې دي، تورې دي، زبردست زغرې دي ورسره، غشي دي، نیزې دي ورسره. مسلمانانو سره څه دي؟ په شمېر 8 تورې. هلکه 8 تورې د زرو تورو مقابله کولی شي؟ نه، 8 تورې دي. 6 ورسره زغرې دي، 6 8 تورې، 6 زغرې. 2 ورسره اسونه دي، یو د حضرت زبیر رضی الله عنه، یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه. او یا ورسره اوښان دي،
او کافرانو سره 200 اوښان دي 200 ورسره اسونه دي سامان د چا زیات شو د کافر اته توري د زرو مقابله کې او باقی چې څومره دي نو باقی ټول د کجورو ډانګونه دي ډانګونه د کجورو کوته کې دي وسره او د کجورو لرګي دي وسره باقی او اته توري څه شي دي شپږ زغري دي هغې ټول زغرو کې پټ دي 2 اسونه ده هلکه د اویا اسونو مقابله کولی شي اویا اوښان د 200 اوښانو مقابله کولی شي نه او باقی صحابه چې دي نو ټول غریبانان خپې بلخپې دي اکثریت سپلیم نشته جامې هم شلېدلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې صحابه خوب وکړ او حضور پاک مبارک رب العالمین ته جړاګانې وکړې الله ته جړاګانې اسباب به استعماله خو بروسه به نه کې که بروسه په اسبابو کېده ولی پیغمبر مبارک بیا جړا کوي الله ته ټوله شپه جړاګانې وکړې او چې کله سار شو یو سفر ولا صحابو جوړ کړی هغې سفر کې پیغمبر مبارک ولاړ دی ودرېد خدای ته او الله ته فریاد کوي یا الله یا الله دا محنت مې وکړه پروردګاره او دقه یو څو مې پیدا کړل دا 314 اللهم ان تهلك هذه العصابه ان تهلك هذه العصابه ان تهلك خدای که ته دا وړه هلاکه کې لم تعبد الى يوم القيامه قیامت پورې به خدای است عبادت بیا نشي ما خو محنت وکړه دا ډله مې تیاره کړه اوس چې دا مري نو زه خو ترې نشم بچ کېدی زه خو به سر کې ځاندانه چې ملګري به وجنم زه به تختم زه خو تښتېدو والا نه نو زه به هم ځم دا به هم لاړ شي نو چې دم لاړم او دام لاړل نو قیامته پورې ستا نوم والا به څوک یاره حضور پاک داسې د عاجزۍ دا بې کسه دی درکوي ګوره رسول الله مبارک اسباب استعمال کړل دا نه چې استعمال یې نه تورې چې سوې یا ویړ ډانګونه چې وسه یې وړل صحابه کرام یې ځان سره 313 بوتل خو په دې اسبابو اعتماد ونه کې اعتماد یې په چا وکړ په رب العالمین لږ سبب کې پروردګار بیا برکت اچوي په هغه 313 هغه مضبوط لښکر وواو او یا کسان یې مردار کړل کم او یا چې کم د هغوی سربراهانو مشرانو هغه او یا مردار شو او یا کسان یې ترې ونیول په پرسو یې وتړل او مدینې منورې ته یې راوستل اسبابو به بروسه نه کې استعماله با دا نه چې اسباب د نه استعمالو الله کولی شي خو ته به اسباب استعماله ډاکټر له به ځې ډېر خمقل خلک داسې مې مړه نظم ډاکټر له ځای لکه خدای مې جوړوي داسې مې به جوړ کړي نو الله داسې جوړولی شي خو دا دنیا خو د اسبابو ځای ده دی به ډاکټر لکه دا دې چېرته ویلي چې ځان له کور نه جوړوم داسې به راله خدای جوړوي هغې له خو ګلکار هغې له خو ارکیټیک له دې نقشه پې جوړه هغې له خو اسباب برابر نه نظام دا ګورې توکل سپارلو ته وایي توکیل توکل بروسه کول توکیل سپارل ته به اسباب استعمال کوي الله تا ته مې وسپارل اسباب به بلکل استعمالی د شریعت خلاف ده که یو سړی سبب نه استعمالی دی به د بخور ورخېدي او بخور به کوي دی به دې دلته بټن به وی د بجلی دی به د پکي بټن وی دی به کور جوړی دی به خپله مزدوري کوي دی به خپله دیاړي کوي چې ناړو جوړه شي ډاکټر له به ځي سواد صاحب له یو سړی لاړ ما ته دا وکړه چې خدای راله بچي راکړي وی واده دې کله کړی دی واده خو مې نه دی کړی واده بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا واده دې نه دی کړی بچي غواړي واده دې نه کړی بچي وی چې واده مې وکړ بیا ستا دوا ته پکې ساجت دی دې ته ګور دې قمقل ته ګور واده دې نه کړ تا دوا ته ساجت دی نو تاله ته تینګړی درکې څه دا خاصې په زور خبرې زمارونو اسباب قمقلونو به کاردان نه اخلو خپل اسباب به استعمال کې خپل محنت به کې خپل مشقت به کې شریعت سره مطابق به کې د شریعت دایره کې دننه به چلېږي بس ته ګوره چې الله سره مدد کوي که نه کوي او که چېرته اعتماد دې په دې خپل اسبابو کې بیا د سره نه کوي زه به د هغې مثال درکړم مکه مکرمه چې کله فتح شوه رسول الله مبارک ته اطلاع راغله چې د حنین
خلق را جمع شوي دي طائف او د تاسو په مکه حمله کوي خدای دا سب مسله وړي نبی علیہ السلام یو جاسوس ولې جاسوس راغی وې صاحب غي خورال نیمه لارې والده او هو دوی راځي په مونږ حمله کوي رسول الله مبارک صحابو ته دې چې دې راځي مونږ به مخې له ورشي لس زراغه صحابو چې د مکې نه راغلي 2000 وسره د مکې خلک د مدینې نه چې راغلي 10000 تقریبا او 2000 وسره د مکې مرګري شو ټول سو شو 12000 دومره لوی فوج د مسلمان دی نه مخکې نو صحابه یو بل ته سوي اوهو لن نغلب اليوم من قلة نن بک خیر مونږ ګټه کو ډیر یو ښا نن ډیر یو بس یا من کثرت بل روایت کې دی وجنه با مونږ خرابي ګونه چې مونږ ډیر یو مونږ نن ډیر زیات یو که خیری نن به ماته نه خورو 12000 خو ډیر شی دی خو چې دی اووي الله خپه شو چې نه اسباب به استعمال زغره باچه تور باچه رسول الله مبارک په خود کې 2 زغره چولې نو ته پیغمبر نزیات متوکل دی دوی چولې اسباب به استعمال او باور په اسباب نه کې دا تاسو سوې چې موږ باندې نه مغلوب کیږو تختو بنا موږ به شکست مونږ ځکه موږ نن ډیر یو نو بس هغه حوازن وتناسو د غرو په درو کې او هغه په پغش او باران شروع دا سه پغش په صحابه باران شروع کې چې صحابه ټول منتشر شو چا یو خواجابل خمنډه والا صرف رسول الله مبارک سره یو سو مرګرو په میدان پاتې شو دیغه پلار روان دی په دغه شو باران کا درون هغه ډیر وشتون کیو دا صحابه داسې خوکړل داسې وینې کړل داسې خوکړل چې دې منډه کړل څوک یو خوا تختی څوک بل خوا یعنی هغه منډه وي او حضور پاک سره دی یو سو مرګر یاره یو صحابي وي قسم په خدای کده رسول الله مبارک رضیات بهادر مې بل سړی دی ډیر بهادر ولی اسپه پسپین قچر باندې سورو حضور پاک هغه له زور ورکاو صحابو را نیولې دي ابو سفیان ابن حارث نه پریدي کله مخکې شو حضور پاک ونه لګي پغشي باندې او نبی علیہ السلام هغه قچر لدیکا ور کوي هغه نه پریدي اخره کې قچر نه ټوپ کړي یا انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبر مخا ز دروغ والا نه او ز عبد المطلب نو سیم دا غزوی اچھا تا میدان کې تختې دل نه زبو تختا او بیا आवाज وکي یا اهل الحدیبیه یا للانصار اے انصارو اے حدیبیه والا سشوه نو صحابه راغون شو بیا جنگ شو خدای مسلمان لفت ورکړه او کافر شکست مونته لیکن قران کې الله سوي ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلغتم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت واذا حنين رد را یاد کړه کنه چې تاسو موږ ډیر یو ډیر والی د تاسو فائدہ درنکړه منډه مو والے او زمکه در باندې تنگ شوا چا یو خواچا بل خوا منډه والے نو د مارونو اسباب به استعمالو دانه چې نه به استعمالو خو زمونږ ایمان بدی چې په اسبابو به زمونږ اعتماد او باور بني مونږ وایو چې په اسبابو کې خیر او برکت څوک اچي الله چې الله یو ډاکټر له 2 مریضان لاړ یو دیم دارو ورکړ یو جم دی بل مړ یو جم دی